نن به د دې بورډ باره کې درته لږ نور صاف معلومات درکړم. زیاتره خلک په دغه پرکیر بورډ چې ورته وایي د دې باره کې د دوی سر نه خلاصېږي. دغه بورډونه دي چې دا زیاتره وخت کې به تاسې وینئ چې کوم ځای کې لارې وړکۍ یا کوم ځای کې خطر دی موټر پارکینګ ته چې هلته ټکر وشي هغه شی نو زیاتره دغه ځای کې خو زیاتره لارې چې ډېرې وړکۍ هغه ځای کې دا بورډونه لګېږي. ښه نو دې کې دوه رقمه دي، یو داسې یو خط ورکوي او بل دغسې. نو د اول بورډ چې دغسې ووینئ د دې مطلب دا ده چې پارکینګ اجازه نشته. نو سوال پیدا کېږي پارکینګ کوم ځای کې نشته؟ اوس په هالند کې، بلجیم کې، هالند کې دواړه ملکو کې رایبان او برم. نو تاسې به دغه الفاظونه زده کوئ، دا برم برن چې ته وایي او رایبان چې ته وایي. نو راځئ چې یو ګوګل کې یو شي باندې چې نه پوهېږئ ډېر اسانه طریقه دا ده، ګوګل ته به ورسئ ولیکئ برم. اوس برم چې ته وایي دلته یې اوس ورکړي دي دا سړک دی، دا برم ده. خو لږ صاف عکسونه یې راولم. نو چې کله ګوګل کې ولیکئ دغه اف بلډینګ یا فوټو ووهئ هغې کې عکسونه راځي. نو برم چې ته وایي دا سړک دی، دا برم سو. بل کوم صاف اوس دا هم برم، دا دې ته مدم برم وایي. خو خیر برم چې ته وایي د پاخه سړک سره خامه او چمن چې ضروري نه چې چمن وي، کله دلته چمن وي خو خامه وي، داسې کانکریټ نه وي، داسې هالندیان خبره فرهار د ویښ نه وي. نو دې ته برم وایي. اوس دې عکس کې ګورئ دغه کې دا برم سو، دا برم سو. نو دا بورډونه چې وایي چې ته اجازه نه لرې په رایبان باندې او برم باندې پارکیرن وکړې. نو پارکیرن is nicht zugestanden auf Rheinbahn and auf der Berm. بیا بل غټ پوینټ چې ده انهیت کرایشپوینټ، توت انهیت کرایشپوینټ، یعنې مطلب دا شو چې کله دا بورډ لګېدلی دی او تر کرایشپوینټ ته پورې د دې هغه اجازه نشته چې پارکینګ وکړي. کرایشپوینټ چې ته وایي زیاتره خلک وایي چې کرایشپوینټ اوس چی سو. کرایشپوینټ په ګوګل ته بیا ورسئ، کرایشپوینټ ولیکئ، دې ته چړۍ ته په پښتو کې چړۍ ورته وایي، خو دې ته کرایشپوینټ وایي. کرایشپوینټ چې ده چې کله دوه او درې سړکونه یو ځای سي. اوس دا هم کرایشپوینټ دی، دا هم دلته ګورئ دا هم کرایشپوینټ دی. نو هغه بورډ چې مثال طور دلته لګېدلی دوی مطلب دا نه ده چې ذاتي دا ټوله سړک باندې به دا پارکینګ اجازه نه تر دې جې پورې، یعنې د جې کې خواصې من خواصې تر د جې پورې، نه تر دې جې پورې. توت انهیت کرایشپوینټ پوه شوئ. نو د دې بورډ مطلب دا شو چې تاسې اجازه نه لرئ چې پارکینګ وکړئ او په رایبان باندې، سړک باندې ان برم باندې او خامه باندې. بیا دا بورډ چې راغه د دې مطلب دا ده چې پارکینګ هم اجازه نه لري او سټیلستان هم نه لري. او دا ممزلف مطلب دا دی چې سټیلستان نو دلته لیکلي آن د کانت وار د بورډ. او بل یو غټه خبره دا چې د سړک مثال طور د دې مثال کې درته وښیم که دا بورډ دلته لګېدلی دلته نو دا د دې خوا باندې دی، دا فربورډ چې دی دا یعنې د منع کول چې دي ته نه د دې خوا ته دی، د بلې خوا ته یې کوی سي. هم دې خوا ته لګېدلی نو دې خوا کې نه کوی سي، یعنې کومې خوا کې چې دا بورډ لګېدلی همغه خوا کې تاسې پارکینګ او سټیلستان نه کړ. او د دې مطلب هم دا سو نو دې باندې پارکینګ ان سټیلستان اجازه نه لري، دې باندې تنها پارکینګ. بیا دې کې دغسې وړکي سپین بورډونه لاندې لیکېږي. بیا د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا ده چې د دغه بورډ نه پاسته فوربای ورته وایي، دغه سر یې چې پاسې د مطلب د فوربای د بورډ، معنی د دې بورډ نه پاسته اجازه نشته. که لاندې د مطلب دا چې تر دې بورډه پورې اجازه نشته. بیا که داسې بیا دې مطلب دا چې فور ان فوربای، یعنې مخکې ان شاته اجازه نشته چې تاسې موټر پارکینګ کوئ او یا سټیلستان یې کوئ په رایبان باندې، یعنې رایبان چې ته وایي سړک ته وایي، برم چې ته وایي خامې ته وایي.
په هغه باندې وکړئ. بیا دې کې دغه بورډونه بیا نور اضافه راغلي دي، دې ته بیوتلینګ پارکیرینګ وایي. بیوتلینګ مطلب چې سو اوس دې بورډ باندې لیکلي دي چې اول نه واله تر 15مه پورې. دلته لیکلي dit wil zeggen dat je niet mag parkeren langs deze kant van de rijbaan en van 1 tot 15 maart. یعنی اول تاریخ نه واله تر 15 تاریخ پورې دغه بورډ دغه کوم خوا کې چې دا لګېدلی ته نه کوی شي موټر په، یعنې مثال 14 باندې ته دلته کوی شي، 18 باندې کوی شي، 17 کوی شي. بیا غټه دې کې بل چې دا تنه رایبان باندې دی، دلته لیکلي merk op dat het verbod nu enkel voor de rijbaan geldt en dat jij op de berm wel mag parkeren. یعنی دا بورډ چې دی داسې نمبر یې مکسي ولیدلی دا تنه رایبان دا سړک لپاره دی. خامه کې دروای چې دې کې چې دې کې ان رایبان دی ان برم دی. نو فرق هم وپېژنده. نو دې کې دغه بورډونه سوالونه چې امتحانو کې راځي زیاتره یو څه لیکلي چې په برم باندې اجازه لري، په 15 باندې په مثال تو په 2 تاریخ باندې اجازه لري. نو دا خو تنه رایبان لپاره دی. بیا دا 14 نه واله تر 13 پورې داسې کوم چې کې دا بورډ لګېدلی هغه چې کې ته اجازه نه لري چې موټر ودرې. اوس مثال ته په 18 راغلی ته به موټر د دغه بورډ خوا کې درې، او که ته په 14 باندې راغلی او 12 بجې دي ته کومې خوا کې درې؟ ته به دغه خوا کې درې. او مثال طور ته اوس 14 باندې راغلی 15 باندې راغلی 15 تاریخ ده او دلته لیکلي و تاسو رانه ورک شو. خو خیر دا بورډ چې بدلی هر وخت په 9 نه واله ته 8 بجو پورې 9 د ماښام نه ته ښیم 9 نه واله 8 بجو مابین کې به ته هغه کې. اوس مثال ته په 15 باندې راغلی او 9 بجې دي نو ته پوهېږي ښه 15 باندې دغه کې اجازه نشته، خو ته چې 9 بجې راغلی د ماښام نو ته پوهېږې سبا باندې د خوا کې اجازه نشته، نو ته دلته بیا اجازه لرې چې موټر ولې. نو دا ساعتونه ښه ځان سره یاد کړئ. دغه چې کې لیکلي خو دا ته ګوره laatste dag van periode tussen 7:30 en 8 uur 's avonds پوه شوې. نو تاسې به چې کله په یا د 11 تاریخ باندې تاسې راغلی او دا 9 بجې دي او ته پوهېږې چې ته د موټر سهار پورې درې، نو ته بیا د 11 باندې اوس دا خوا کې درې. دې لپاره سبا یا اول تاریخ کېږي هسې د بلې خوا کې اجازه نشته، نو ته باید منجوري د خوا ته ودرې. بیا دې سره همدغه سپین بورډونه لاندې لیکي دا هم دا مطلب لري چې دې بورډ نه پاسته او د دې بورډ نه مخکې د دې بورډ نه مخکې انشاته دي. دغه مهم پوینټونه دي، نو دا ځان سره صف کوئ. دا هر امتحان کې دې باره کې سوالونه راځي.